احمد صاحب د راشد خان یادونه مو وکړه، مینوال به خامخا د پښتون لري چې صحي حالت یې څنګه دی، نو وړي څنګه دی وسو، آیا درې لوبې ته وکړي شي چې راستون شي؟ ان شاء الله یقین وکړي چې د خلاویل چې دغه لوبې هم زه کوم، خو د هغه ډاکټر سره چې خبره سره وشوله هغه د لوبغاړه دغه هغه د کرکټ په لحاظ باندې چې موږ ته هغه یو فایټر ده په ملا باندې املا کې تکلیف وو، نو دا چې دغه سیریز ګټلې مهم دي چې باید موږ یې وګټو. د ده نشتون داسې موږ هم تشویش وکړو او خدای شته چې د کرکټ مینوال بیا هم تشویش کړي، خو بیا هم موږ پر امید یو چې انشاءالله چې دغه کمای به موږ ورته نه محسوس کوو. نو د ده د سیاحت اوس موږ پوره ډاډمن یو او دی پرون هند ته تللی و، بېرته هم راغلی ده له خیره سره. نو را روان ډېر مهم میچونه دي چې ایشیا کپ ده، هغې نه وروسته بیا ورلډ کپ ده، نو د ده صحت ډېر ضروري ده په هغه را روان مهم میچونه لپاره. نو انشاءالله خدای کول داسې کوم زیات مشکل نو پوره ډاډ سره ویلی سم چې انشاءالله دی به په درېیمه لوبه کې د افغانستان نمایندګي وکړي. راشد ته د خدای شفا ورکړي تر څو لوبډلې ته ژر تر ژره راستون شي. احمد صاحب که د سریلانکا د